حبیب نور محمد دوف داغستاني د آزادو سیالیو اتل تاریخ یې پرېښود. هغه تېره شپه مکګریګور ایرلنډي ته عبرت سبق ورکړ. هالنډي مکګریګور په ښکنځلو ویلو او په بد اخلاقۍ مشهور دی. که څه هم د لوبو لوبغالی د مکګریګور له پلویانو څخه ډک و، خو حبیب نور محمد دوف وکولی شو چې خپل ښکنځلمار هالنډي اتل په ځمکه وغورځوي. مکګریګور له نړیوال شهرت او له زیاتې سرمایې څخه برخمن دی. په هماغه اندازه چې ډېرې پیسې لري، همدومره بد اخلاقه هم دی. د سیالۍ څخه وړاندې د لوبې د کانفرانس او د وزن معلومولو په وخت کې هغه له غوسناکو کلمو څخه پر حبیب حمله وکړه. اما حبیب له سړې حوصلې سره د هغه د زرګونو پلویانو او د مکګریګور په مقابل کې ودرېد او په ډېر جرأت او لوړ قامت یې ګډون کوونکو ته وویل: مننه چې نن تاسې دلته یاست او تاسې یاستئ چې دا سیالۍ جوړیږي، او زه دلته راغلی هم یم چې ستاسو هلک ته سبق ورکړم او هغه په ځمکه وغورځوم او د مخ څېرې ته یې تغییر ورکړم. حبیب محمد دوف سم هماغه کار وکړ چې وعده یې کړې وه. مکګریګور ته یې هیڅ د ځان ښورولو وخت ورنه کړ او له پیله یې تر څو چې نکاوټ کېده بېهوښه او بې هدفه کړی و. حبیب خپل ښکنځلمار حریف ته د نړیوالو په مقابل کې د عبرت او اخلاق سبق ورکړ. د حبیب یوه خاصه ځانګړتیا دا دی چې هغه ایمانداره او پاکه عقیده په څښتن تعالی لري. هغه له غښتلي بدن او له ډېرې ځواکمنتیا سره د مقابلې ډګر ته ننوځي. تر اوسه یې 27 سیالۍ ترسره کړي دي چې 27 واړه یې ګټلي دي. هغه تل خپله ګوته د اسمان لوري ته اشاره کوي او وایي چې زه هیڅ څه نه یم او ټول هغه پاس والا دی، یعنې څښتن تعالی ده. حبیب یو مسلمان او رښتینی انسان دی. هغه څوک چې په خپله بېدیني ویاړي، په دې د پوه شي چې د هغوی اصلي جوهر انسانیت مړ شوی ده. عقیده په خدای پاک او په معنویت باور انسان د کامیابۍ لوړو څوکو ته رسوي او ژوند ورته خوږ ګرځوي.